چې نن ورځ زموږ فراغت غونډه وه نو په 10% سره تقریبا 99.33% سره له 12 ټولګي نه فارغ شو. نو دا یو د خوشحالي ځای ده. انشاءالله په راتلونکي کې کوم هڅه کوو چې تللی نه هم زیات بریالیتوبونه او یو ښې لاسته راوړنې ولرو. زه ډېر خوښ یم د دې چې فارغېږم. نورو کسانو ته تقریبا موږ له لرې پرتو سیمو څخه د لرې راغلي یو نو د دې مو زده کړې وکړلې او موږ ډېر خوښ یو چې پوهنتون ته ځو او نورو شاګردانو ته هم دا پیغام ده چې مایوسه نه شي ځکه چې په دې لیسو کې چې موږ په ډېره لوړه فیصدي فارغه شو او مخکې تر دې چې موږ د لرې راغلي موږ په دونه پوهه نه درلوده لکه دلته. یعنې دوی باید دغو لیسو ته رسیدګي وکړي او د کانکور په ازموینه کې د کامیابي ښې نمرې ورته په پوهنتون کې کوشش وکړي چې یو ښې پوهنځي ته کامیاب شي. شیخ حقاني صاحب عبدالرحمن مولوي صاحب په خبرو کې دا خبره وه چې موږ په هر بخش کې کدرونو ته ضرورت لرو. نظام بل ډول نه چلول کېږي. نظام یوازې د ملا او د طالب نه ده. نظام یوازې په محراب باندې نه ده. نظام هر بخش غواړي خونه چې جوړوي خښته به هم ږدي اوسپنه به هم راوړي سیمټ به راوړي ریګ به راوړي تیران به ږدي کړکۍ به جوړوي نه به بیا خونه ځینې جوړېږي. نظام چې موږ جوړوو په نظام کې د ټولو اراکینو د ټولو اعضاو ضرورت ده. په هر بخش کې زموږ کدرونه دي موږ به روزو موږ به مصارف ورکوو موږ به امکانات ورکوو احسانباري هم نه کوو. دا مو خدمت ده دا مو فریضه ده. خو له تاسې څخه دا توقع کوو دا تمنا کوو چې په خپلو تعلیماتو کې مخته ولاړ شئ په خپلو تعلیماتو کې کوښښ وکوئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ ستونزه موږ ته ورسوئ. انشاءالله العزیز ستاسې ستونزې به اورېدل کېږي او اوربې موږ به رسېدګي ورته کوو. چې زه څه کوم دا چې زه څه کوم چې خیر کوم اوله ګټه زما ده زما وروسته بیا نورو ته رسېږي. نو اوس په دې کې به موږ تاسې هغه کوشش کوو چې دا کمالات موږ په خپل ملک کې سر او یوه بله خبره دا کوم چې داسې څو وخت مخکې په دا رسنیو او په دا میډیاو کې پخش چې اسلامي امارت نه پوهېږم دا سرحداتو وزارت دغه دی دا لیسې یا مکاتب د دوی څخه مدرسې جوړې کړي دي. دا دي دا شاګردان دي معلمین دي استادان دي او دغه د رحمان بابا لیسه ده. دلته دا دي نن د 1500 کسانو د فراغت د مراسم دي دوی ته د تقدیرنامې او جایزې ورکول کېږي. د تعلیم او د کدرونو ضرورت ده د نظام د جوړښت لپاره او د نظام د پرمختګ لپاره چې موږ په آینده کې دا تیرې ناخوالې به ټولې پر دغه ځای پرېږدو. دغه ملګرو په ترانه کې یو ټکی رالی وایي ټوپک به پرېږدو که ټوپک بد ده که په ټوپک دې نه تابع کوم په قلم دې تابع کوم یا دې په قلم باندې خدمت کوم. د ده به اراده دا وه چې موږ د خپلو ملتونو سره زور استعمال نه کړو او دا ټوپک له ځان څخه لرې کړو قلم راواخو په قلم باندې خپلو ملتونو ته خدمت وکړو او په قلم باندې خپل سیاست مخ ته بوځو په قلم باندې خپله بریا ترلاسه کړو. نورو نو کوشش وکړو چې په ساينس ټکنالوژي کې به هم خپل ځان رسوو په علوم قرآن کې هم خپل ځان رسوو. دا اسباب عادیه دي ساينس او ټکنالوژي د انسان خلاصون نه لري. خامخا په اسباب عادیه کې انسان اسباب عادیه ته ضرورت لري دې کې به خامخا علم حاصلوي او هغه اسباب به معنویه او ضروریه چې قرآن او معنویات او روحانیات دي هغه د ابدي ژوند لپاره د انسان لپاره د یو اشد ضرورت شی ده. انسان باید هغه حاصل کړي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره